بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د تیر په څېر یو ځل بیا تاسو ته یو داسې کورنۍ درپېژنو چې ما په نورو خپرونو کې هم یادونه کړې چې خیمې ژوند به ترې ښه وي. د کورنۍ یو څو لرګي اچولې او د پاسه په یو ترپالې اچولې او تر څنګ یې تاسې ګورئ چې د سمټو د بوریو څخه داسې یو څو د سمټو بورې یو ځای کړې او یو خیمه غوندې ځان ته وهلې او شپې او ورځې دلته تېروي. زموږ ډېر هغه شتمن هېوادوال به وي چې همدا اوس په شیش محل کې به ناست وي، خو دغه کورنۍ چې دلته په دغه جونګړه کې شپې او ورځې تېروي، په دغې مورکۍ نظر هم اخلو، دغه مورجانې سره خبرې کوو، تر څنګ یې هغه لوڼې دغه ورکوټی ګلالی ماشوم دوی سره به هم خبرې کوو چې د یخنۍ دغه شپې او ورځې په دوی باندې څنګه تېرېږي. السلام علیکم مورجانې. وعلیکم السلام. مورجانې چې خلکو ته کله ګورې چې په بلند منزلو کې شپې او ورځې تېروي، ښه ژوند دې وي او ته داسې په یو جونګړه کې شپې او ورځې تېروي، په زړه کې د څه راځي مورجانې؟ موږ ته د هغه زړه غږ دې راوباسه چې تر څو پورې موږ یې واورو. نو بس زړه باندې دا چې په زړه باندې ښه دغه غواړي چې ښه ژوند مې ښه زندګي مې، خو چې الله پاک موږ ته راکړې نه ده، موږ په دغې کې مې خوشحاله یو، خو چې دونه یو قطره رزق مې د بچو ته میلاویږي، دغه وړه او دغه ډوډۍ په راسته باندې دې ورته ورکړل شي ډېره ده، خو زه خفه په دې یم چې د بچي خو مې یو سبق ووایي، یو دونه یو د خدای د لارې خو خبر شي، هغه هم زموږ وسه نه کېږي. مورجانې د کورنۍ سرپرست باره کې مې راته معلومات راکړئ چې د کورنۍ سرپرست مو څه کار کوي، څه روزګار کوي، د دغه واړه ماشومانو او د دغه خویندو سرپرست څوک دی؟ د دې دا 2 کاله کېږي چې زموږ سړی ورک دی، مړی ژوند دی نه معلومېږي، ورک دی او بس ناست دی د خدای سرې ته. نو کله دغه زوی مې دی دغه مورکوټی دی، د کار روزګار نه دی، او خپل هم داسې یو دغه ما ته په لاس راکړ شوی وی چې ما خو د خپل بچي پې ساتلی دی، ته خو مې دغه خوا کې مې چې دا ماما دی دا هم بې وسه دی، داسې وس نه لري، نور هم داسې یو د خدای ایله لرو بل هېڅ هم نه لرو. مورجانې کله چې نورو خلکو ته ګورې چې مخکې هم ما تاسې ته وویلو د نورو خلکو لورګانو ته ګورې ښه جامې اچولې، ستا د لورګانو په ځان کې ښه جامې نه وي، همدا اوس دغه خوراکۍ چې زه ګورم دا کوم صادري چې د دې په سر دی هغه هم شلېدلی دی، زړه کې د کوم چغې سوري کوم فریاد راځي که موږ ته ووایي مورجانې؟ دا کوم چادري چې د دې په سر ده دا مور ته بل چا اغوستې ده، او ښې جامې ته هم د خلکو همدا زه خپله جاړم چې ویم د بچو مې دغسې لباس وی، د بچو مې دغسې پیزار وی، دغسې هر شي ته بچي مې هم کړېږي او زه خپله هم کړېږم. دغه واړه واړه ماشومان دې ګورې مورجانې چې په خپو یې ښه سپلی نشته دی، په ځان کې یو ښه داسې جامه نشته، زړه کې د څه راځي مورجانې؟ وروره موږ خو هر شي ته کړي وو، وروره دغه چې چېرته خبه ده هغې ته کړي وو، چې بچي هم چېرته روان یې هغې ته کړي وو، چې د خلکو بچي ګورو هغې کې یو شانه پیزار د هغې په خپو یا زما د بچو بل رقم، چې جامې د هغې یو رقم یو زما بل رقم، خو خامخا دا 2 کاله کېږي چې خاوند مې ورک دی او هېڅ د بچو دغه د ترکارۍ دا رقم نه لګي. مورجانې داسې وخت به هم په تاسې باندې راغلی چې په کور کې به هم څه نه او تاسې به په ناهوره شپې ورځې تېر کړی؟ دا اوس هم تېرېږي راباندې، دا اوس هم تېرېږي چې دغه ماما کور مې چې شی پوخ کې کاسه کې راته راولي چې نه همدغه شانه مې بچي هغه په ګوړ او په چینو باندې د لاسه کړم او بس واچوم بوره ته یو شي کې واچوم هغې سره یې او وخېږي خپل بستره کې څه موږ هر شي ته د بچو کړي وو چې مریضان شي هغې ته ژاړو، چې نور چېرته غم و ښادي هغې ته ژاړو، ټول بچي مې دغه شانه په ژړا او په دغه باندې چې یو زیاته زما روان یي، وګوره د خلکو څنګه زندګي ده، زمونږ څنګه زندګي ده. دا ورکوټی زوی مې ژاړي راته چې څوک شی واخلي، دا مورې ما ته یوه په 5 روپۍ را چې زه پرې دا شی واخلم او د هغې 5 روپۍ ما سره درک نه لګي. د شپې پاسم لمونځ کوم او خدای ته سوال کوم چې خدای مې دغه بچي لږ راښه کړي چې یو 5 روپۍ خو راوړي، ټول کور خو پې ساتي.
دغه ورکوټی ګلالی ماشومې ته تاسې وګورئ چې دی جاړي هغه ورور چې ورکوټی دی دا تاسې وګورئ خپل خوراکی دلاسا کوي چې خورجانې مه جاړه خورجانې مه جاړه زه به ځوان شم او زه به ستا دا اوښکې پاکې کړم دا اوښکې تاسې وګورئ دا اوښکې تاسې وګورئ دا د خپل خوراکی ته دلاسا ورکوي او په چغو چغو ورته وایي چې ته مه جاړه ای زما خوراکی زه به د خیرو سره ځوان شم او زه به ستا دا اوښکې پاکې کړم هغه دوه خویندې نورو ته هم وګوره چې مور یې کله جاړي او هغوی هم په سلګۍ دي هغه خویندو سره هم دوه درې خبرې کوو خورجانې تاسې ولې جاړئ ماما زما پلار د 2 کاله کېږي چې ژوندی جان ورک دی او موږ چې د چا بېزار وینو موږ ورته کړېږو چې د چا پجامه وینو موږ ورته کړېږو او موږ په دې خیمه کې ناست زموږ ډېره سخته یخني کېږي او پلار هم نشته دا څونه وخت کېږي چې نه مړه شته دی بابا او نه هم غوړي شته او نه د ترکارۍ درک لګي په کور کې زموږ خورجانې ته خو هم جاړې هغه خوراکی خو د چادرۍ لاندې جاړي تاسې ته به نه ښکاري دغه زمونږ ورکوټی خوراکی لا ماشومه دی د دې اوښکې به تا ایسته ښکاري د دې سترګې به تا ایسته ښکاري چې دی په زړه کې همدا اوس کوم احساس کوي او دی ولې جاړي ولې جاړي خوراکی ته هم راته ووایه زموږ پلار په کور کې نشته دی او ژوندی جالن ورک دی نه په کور کې ته ترکارۍ درک لګي او نه د وړو موږ په دې جاړو والله خدایه ته رحم وکړې خدایه ته رحم وکړې په افغانانو باندې نور خو زما زړه په چاودېدو راغلی قسم دی دا اوښکې او دا سلګۍ د نه زغملو دی د اوښکو لپاره یو د کاڼي زړه پکار دی خو متاسفانه چې موږ سره د کاڼي زړه نشته دی موږ افغانانو زموږ زړه په واړه واړه خبرو باندې دردېږي دا کورنۍ خو داسې په ژړا دی دغه کورنۍ دا جونګړه ما تاسې ته یادونه وکړه چې تصویر به هم تاسې وګورئ دغه واړه واړه ماشومانو ته هم تاسې ګورئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو بیا هم تاسې ته یادونه کوم چې راشئ د دغې مورکۍ او د دغه خویندو دغه اوښکې لږې وچې کړئ دغه کورنۍ چې نن جاړي تاسې کولی شئ د دوی جړه په خندا کې تاسې بدل کړئ تاسې کولی شئ چې د دې اوښکو ته د پای ټکی کې دغه کورنۍ سره تاسې مرسته وکړئ او د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ که تاسې غواړئ چې د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ نو بیا هم تاسې ته د هیله خیره ټولنې د وایبر شمېرې وایم زموږ د هیله خیره ټولنې د وایبر شمېرې دي 0039 700 500 زموږ بله شمېره دی 0039 58 دغه مور هم پرېږدي خیر دی دغه خویندې هم پرېږدي دغه ګلالی ماشومې ته تاسې وګورئ خوانې شه بچیاله خو زما خواته راشله د دغې ماشومې په خاطر باندې تاسې په دغه کورنۍ ورحمېږئ د دغه سلګۍ واورئ د دغې ماشومې تاسې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا چې د هیله خیره ټولنې سره هغه بیړنۍ مرستو کې مرسته کړې چې دغه کورنۍ سره به د ژمني توکو همدارنګه د خوراکي توکو مرسته ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ 1 بجه به دغه کورنۍ کور روزنتون ته راځي هلته به دغه کورنیو ته موږ دغه مرستې سپارو دغه اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې دغه ټوکن دغه خوراکۍ ته او دغه مور ته همدارنګه د واړه ماشومانو ته ورکوو تر څو پورې چې د دوی دغه ژوند یو څو ورځې په ښه تېر شي خو زه بیا هم په تاسې باندې آواز کوم او د کمرې د لارې په تاسې باندې غږ کوم چې دغه کورنۍ هغه اوښکې هغه سلګۍ تاسې ولیدې او وامې اورېدې چې دغه کورنۍ یوازې مه پرېږدئ مورجانې دا د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا هغه ټوکن دی چې موږ تا ته درکوو چې د پنجشنبې په ورځ به تاسې 1 بجه جویا 5 ناحیه ته